چې کله سړی وفات شي که نه او دې قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی د انور به داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوزي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدی زه د مازدیګر مونځ کوم ما ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نه نو څه به وایي چې ما پرېږدی زه مونځ دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت دته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان او سفر کوي نو چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي دا وخت د مازدیګر شي نو د سره کې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشان شي یره وایي شپه به کم ځای تېر شپه را روانه ده شپه به کم ځای تېر مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوزي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستی ولا فرشتي راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشتہ دار ته واپس کیږي نو فرشتي ورته راغلي ستا واپس کېدل دی او فرشتي راتلي ستا واپس کېدل دی او فرشتي راتلي ډېر د یاري منظر دی ډېر د یاري منظر الله دې زمونږ حفاظت وکړي بس الله دې مونږ ته آسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ توی تسبیح وائے سبحان اللہ وائے بیا ورتوی اللہ اکبر وائے صحابہ ورتی دا اللہ حبیب ناشنا کار دینن وینا ہم چی دے سنگ قبر کے کی خود او تاسوی قبر برابر کو نوی پا دا قبر راتم ما ذکر ہوئی چی سبحان اللہ وائے تکبیر وائے اللہ اکبر وائے پا دا قبر راتم او دا اغا صحابی دے سعد رضی اللہ تعالی عنہ چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراغلي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي و د په جنازه کې ولا بیا هم قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان الله وایي تکبیر وایي تکبیر وایي نو علما وی چې دا قبر را تنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل را تنګېږي بس خو بیا بعضې علما وی په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره را تنګي او په بدانو یې الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل را تنګېږي چې دومره تنګ ځای شي او دومره را تنګ شي نو دا پختی به یو بل کې داسې نه نوځي داسې تنګ ځای دی او وقت د مازدیګر به یو ملائک پر راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زمونږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت وکړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ کړو دعا به وکړله وی یا الله دې ثابت قدمه کړي ثابت قدمه کړي دنه به اوس تپوسونه کېږي ملائک پر راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي دې تپوسونه کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب کړي تا چېرته رور باره کې دا فکر کړی چې ښخېږي یا الله ثابت قدمه کړي نن به اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کوو د خپل رب
بدی شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله تم سجده نه ده کوي او د الله نه علاوه تندې چاته نه دی ټیټ کړی ان شاء الله دې تپوس کې به کامیاب ان شاء الله خود دویم او دریم تپوس کې به لګن خلون الله دې مونږ آزاد کی بس دویم تپوس پکې ما دینو که دین دې سو هو ته په کم دین باندې وي دین در تخپل معلوم دی نه چې دی وایي چې دین زما اسلام ای بچی وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وګوره وجود وګوره برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابر وي چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته وګورې چې ما دین که دین دې سو یا خدایا څه جواب به خدای له ورکو په دغه ځای کې به جواب څه ورکو چې د دین باره کې تپوس وشي او مونږ په ګیره کې ډیزن کړی وایي به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کم دین وي دا تا ته کم شریعت ښودلی و دا د کم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کم دین باندې مړ وې په کم دین به پاسې نو دا کم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې د قبر کې تپوسو کې چې ما دینو که دین دې سو شکل و صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي بل تپوس وکئ ماذا تقول فی حق هذا الرجل دی سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه اوبه وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس دی نښتې به یو او نبی علیه السلام به وي یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې هلته به وایي وګوره دا د پیغمبر و او شکل صورت برابر و نه شکل خو مې نه دی برابر چې د قبر کې به څه جواب د الله د رضا دپاره په دې مخونو ښکلې اوږدې اوږدې ګیرې راپرې اوږدې اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده بس په دې دوکه کېږم چې ما ګیره پرېښودې د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه تا ته به وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره مونږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږې اوږدې موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ خزم امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي دا د یهودو مخالفت دا د یهودو مخالفت یو سړی ګیره خرئی او بل سړی ګیره کنچی کوي دواړه ګناهی کبیره کوي دواړه ګناهی کبیره کوي دواړه ګناهی کبیره کوي د الله د رضا دپاره چې دا ښکلې ګیرې په دې مخ راولو نو که تپوسو کې چې ما دینو که نو په دین د اسلام بلکل وجود برابر دی دا زما پیغمبر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما صورت خود د پشان تیرے ما خود د پشان شکل جوړ کړی نو قبر کې با ثابت قدم پات شو نبی علیہ السلام به یا الله دې سوالاتو کې ثابت قدم کې دې مضبوط کې چې دې دا سوالات قبر کې به بیا انختی نبی علیہ السلام به فرمایل ویکه آینده کال ژوندیم نو یوه روژه به د یهودو د مخالفت د وجې نه نیسي بیا وفات شو نو سبانۍ روژه نیول د هغې سره یا بله ورځنۍ نیول یا نننۍ چې چا نیول دا ډېر اجر دی دا ډېر اجر بل یو څه خبره نیمه دې میاشت کې او په دې ورځ ممنوع دي چې د هغې نه ځان وساتي یو خلق وایي احادیثو کې راځي په 10 محرم حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی سبانه ورځ نو
خلق وی دی میاشتې ته فضیلت دی محرم دی ورځې ته ځکه حاصل دی یوم عاشوره ته چې په دې ورځ حسین رضی الله تعالی عنہ شهید نه حسین رضی الله تعالی عنہ لا پیدا هم نو چې دا میاشت د حرمت میاشت او د دې ورځې روزه به امام الانبیاء نیولا چې دا خبره ذهن کې چې دا د حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت شو چې هغه په دې ورځ شهید شو په دې ورځ شهید شو نو دې میاشت حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت دا دی چې په یوم عاشوره باندې شهید شو دا د فضیلت ته نو د وجه نه دې میاشتې ته فضیلت نه دی حاصل نو یو چې دا فضیلت د مخ کې بله خبره ده چې دې ورځ باندې ماتمونه کول ځان په سپېړو وخل ګریوانونه شلول دا د شریعت خلاف دی حسین رضی الله تعالی عنہ په غم کې تدا کوي دا به د هیچا په غم هم نه کوي د چا په غم به ماتم نه کوي بس نو مونږ سبانه ورځ د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت د دې وی مونږ د هغه باندې غمجن یو نو ماتم پې کوو که نه نو هغه خپله د وفات نه یو څو ورځې مخکې خپله خور کېنوله زینب رضی الله تعالی عنها دی خور وی زه به شهید کېږم زه به وفات کېږم خو یاد ساتئ ګریوانونه به نه شلوئ مخ به په سپېړو دا خو هغه په خپله ویلي چې داسې به نه کوئ او ته وایې دا د هغه د وفات ورځ د زه یې کومه نو هغه خپله لور خور کېنوله چې ګورئ داسې به نه کوئ زه به شهید کېږم خو ګورئ داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ ګریوانونه به نه شلوئ مخ په سپېړو نه وخئ ماتمې به نه جوړوئ داسې به نه کوئ زه به وفات کېږم شهید کېږم به خو داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ نو د امام الانبیاء نوسې حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ باندې شهید شي بل احادیث مبارکو کې راځي چې په دې ورځ باندې سبانه ورځ په دې چې څوک په دې ورځ په خپل اهل و عیال باندې لږ فراخي وکړي د نور ورځو په نسبت ولا خوراک لږ ډېر پروګرام ورله وکړي اضافي خوراک پې وکړي احادیث مبارکو کې راځي الله به کور کې ډېر خیرونه او برکتونه ورواچي روغ کال به کور کې خیرونه او برکت اگر چې د دې حدیث سند باره کې ضعف موجود دی خو اکثر محدثین وایي چې دا حدیث مقبول دی نو چې په دغه ورځ سبانه ورځ باندې لږه فراخي وکړلی شي په خپل اهل و عیال او زه به درته دا ووایم چې ما پې خپله تجربه کړې ده خپله مې په یو کال نیم اوشو چې عمل کړی دی او په دې سترګو مې هغه هر څه لیدلي دي بس په لنډو خبره ده بس حدیث وي د امام الانبیاء خبره وي دا د کمال نه ډکه وي ښه نو په خپل اهل و عیال باندې به فراخي دا به لازم هم نه ګڼو فرض به هم نه ګڼو واجب به هم نه ګڼو چا وکه جو ثواب دی داسې به نه وایو چا ونه کو جو ګناهګار دی او دا خو غټ بد عمل وکړو نه داسې عقیده به نه ساتي او چې عمل پې چا وکړو الله به ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي بس په خپله به یې وینئ وکئ پې عمل لکه زمونږ روژې نو د دې ماشومانو خو روژه نه که په دې باندې وکئ په دې ورځ فراخي پې وکئ او ماښام بیا وکئ انشاءالله چې ډېر خیرونه او برکتونه به وي چې په دې ورځ سړی په خپل اهل و عیال باندې فراخي بله خبره په دې ورځ باندې مخصوص خوراک نشته چې یا شربت یا سوجي پخول نه د خپل وس مناسب فراخي کول نه لازمي نه ده چې ته د شربت وسکې لازمي نه ده چې ته د سوجي پخوې نو په سوجۍ کې هم مخاص کوئ په شربت کې هم مخاص کوئ ښکلي میان وله راوړه که چرګان راوړه میان راوړه د ګډ غوښه راوړه نو دغه سوجۍ او شربت پورې نښتې نو دا په دې کې خاص کوئ مو چې په دې ورځ به دغه خوراکې نه هر خوراک کې چې د فراخي وکړله خو په خپل اهل و عیال باندې فراخي وکړه انشاءالله ډېر برکات او خیرونه به یې ووینې چې څوک په دغه ورځ باندې فراخي وکړي الله تبارک و تعالی به ول ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي چې هغه سبانه ورځ ده
لکه چا نن روژه نیولي نو سبا ورسره ونیسئ که نن یې نه نیولې نو یو سبانۍ ونیسئ او یو ورسره بله ورځنۍ ونیسو. نبی علیه السلام وایي زه امید ساتم چې الله به پې د یو کال تیر شوي ګناه الله معاف. رب العالمین دې د